هغه ناروغان چې هغه یو د سږو ناروغي ولري لکه COPD همدارنګه برانشیل اسما چې ناروغ پکې سالنډي دوامداره ټوخی او بلغم ولري. نن د هغې درملنه د ستنو په ذریعه باندې کوو. نقطه چې ده د سږو لومړۍ نقطه ده، کومه چې د لومړۍ پختې په اوږدوالي د مخکني منځني خط څخه 6 کن لټرال په فوسا انفراکلاویکولارس په ښکتنۍ برخه کې چې دی ځای لري. بله نقطه چې ده هغه د سږو 5مه نقطه ده، کومه چې د بایسپ براخي لیګامنټ په لټرال برخه کې چې کوم دی ځای لري. بله نقطه چې کومه ده هغه د غټو کولمو 11مه نقطه ده، کومه چې د څنګل د پوستکي د دې قات بهرني پای کې او د اپیکونډایلس هموري راډیالس ترمنځ چې دی ځای لري. بله نقطه د سږو 7مه نقطه ده، کومه چې د دې پوستکي د مړوند د پوستکي د قات څخه 1.5 کن پروکزیمال د پروسیس ټالیویډس راډي په ښکتنۍ ژوره برخه کې چې دی ځای لري. بله نقطه د سږو 9مه نقطه ده، کومه چې د مړوند د پوستکي په دې قات باندې د مسکولوس ابډکټور پولیسس لانګوس لیګامنټ او د ارټیریل راډیالس ترمنځ چې دی ځای لري. ډېر احتیاط وکړي. د غټو کولمو 4مه نقطه ده، د سږو 10مه نقطه ده، کومه چې د لومړي میتاکارپال هډوکي په منځنۍ برخه کې د سرې او سپینې غوښې ترمنځ چې دی ځای لري. یو بله نقطه چې هغه د معدې 14مه نقطه ده، کومه چې د پټیلا څخه 3 کن ښکته او د ټیبیا څخه 1 کن لټرال چې دی ځای لري. یوه چې د معدې 40مه نقطه ده، د دې پټیلا د هډوکي څخه ښکته 8 کن او 1 کن د ټیبیا د څنډې څخه لټرال چې دی ځای لري. بله نقطه چې کومه ده هغه د توري 6مه نقطه ده، کومه چې داخلي خنګري څخه 3 کن پورته د ټیبیا د دې څنډې شاته چې دی ځای لري. بله نقطه د رینمای 11مه نقطه ده، کومه چې د دې دواړو تایینو ترمنځ په د بدن په منځني مخکني خط باندې چې دی قرار لري ځای لري. بله نقطه چې ده هغه د دومای 14مه نقطه ده، کومه چې د سرمیکل د 7مې فقرې د پروسیس سپینوزس په ښکتنۍ ژوره برخه کې په شاتني منځني خط باندې چې دی ځای لري. بله نقطه چې ده هغه د تشمیتیز د کڅوړي 14مه نقطه ده، کومه چې د 3مو فقرې د پروسیس سپینوزس د جګوالي برابر 1.5 کن دواړو خواو ته چې دی ځای لري. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو